اووم منزل جګړه څه ده راته وایه. بیدیا وچه او لاروی تږی و. ببرسري لارښود په شګو کې د پاتې شویو ګامونو بهیر ته کتل. لاروي وپوښت د جګړې په هکله راته ووایه. ببرسري له شګو څخه سترګې راپورته کړې. جګړه د انسان د حرص او ځواک غوښتنې د غریزې په مټ هغه کرغېړنه کړنه ده چې دواړه لوري یې حق ګڼي. جګړه د هوښیارو سیاستوالو تلقین دی چې کم عقله وګړي په ولولو راولي او دوی ورته خپلې وینې نذرانه کوي. جګړه همدا اوس په دې بیدیا کې زما وینو ته ستا تنده ده چې که ته له تندې څخه مرګ ته نږدې شي نو د څښلو لپاره زما د وینو د بهولو مشروع لاره په خپله عقیده کې لټوي. پوه شه، جګړه د ګټو، واک او ځواک لپاره د انسان د وحشت تمثیل دی چې د شرافت حماسي جامه ور اغوندي او د خونړي وحشت څیره د غیرت تر شا پټوي. لاروی تږی و خو د ببرسري وینا یې تنده ترې هېره کړه، هومره چې په شګو کې یوه بهیدونکې چینه یې هم ونه شوه لیدلی. اتم منزل کاشکې زه ښکلی مارغه وای. ببرسری یې وپوښت څو کله مخکې چې پر دې لاره تېرېدو روانې اوبه، شنه بوټي او ګورې ونې ولاړې وې. د الوتونکیو غږونه و او خوږه وږمه چلېده. خو اوس دلته کورونه او ډبرین دیوالونه دي. بدبوی دی. آیا انسان د طبیعت دښمن دی؟ لارښود ځواب ورکړ دا بدبوی د انسان د حرص، کم عقلۍ او لنډپارۍ دی. طبیعت سخي دی، د هر څه لپاره ځای لري. دا حضرت انسان دی چې خپل عقل سم نه کاروي او په شنو سیمو کې کورونه او کلي جوړوي. د غرو لمنې، کوشنۍ غونډې او ډاګونه د اوسېدو لپاره دي او کروندې، ځنګلونه او ورشوګانې د رزق، ښکلا او سمسورتیا لپاره. دا مخلوق په خپل خیر نه پوهیږي. هغوی چې د خپلو ګټو لپاره یو بل سره وژني پر طبیعت به نو څه رحم وکړي؟ لاروی سوچ ته ولاړ او د څو شېبو لپاره پر خپل هویت او ماهیت پښیمانه شو. هیله یې وکړه چې کاشکې یو ښکلی مارغه وای، نه حضرت انسان.